په بلخ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس وایي چې د سره صلیب په مالي مرسته د بلخ ولایت په 2 ولسوالیو بلخ او چاربولک کې پر 1300 کورنیو نغدي مرستې وویشلې. نوموړی زیاتوي چې هرې بېوزلې کورنۍ ته چې سروې شوي وي 10,000 افغانۍ نغدي مرسته ورکول کیږي. هغه کورنۍ چې جنګ ځپلې او بې کوره شوي وو د خپلو ساحو د کلو نه یا مهاجر شوي وو، هماغه کورنۍ چې مستحقې وي په ډېر دقت سره موږ هغه وتوانېدلو چې هغوی یې ثبت کړل او د هغوی دپاره به نن ورځ انشاءالله د هر فامیل هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ویشل کیږي. دغه سپینګیری چې د زړه ناروغي هم لري وایي د یوې 7 کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري او له 5 کلونو راهیسې بیکاره دی. هغه چې اوس د افغاني سرې میاشتې ټولنې څخه د نغدي مرستو د ترلاسه کولو په موخه راغلی وایي چې له دې پیسو به د راتلونکي ژمي لپاره ګټه اخلي. د سرې میاشتې نه ډېر سپاسګزاري کوو چې د موږ منطقو ته راغلل، کور په کور وګرځېدل، ټوله سروې وکړله په ښه په وجه ښه په اندازه باندې. موږ نه دې نه سپاسګزاري کوو او دوی ته د پاک الله هغه ورکړي چې نور کمکونه جاري وساتي. یک 3 ماه بسنده شاد شوه، 3 ماه 4 ماه خیلی مشکلات مورال میشه، قرضوار ما کم خلاص میشه. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په داسې حال کې پر یو شمېر بېوزلو کورنیو نغدي مرسته ویشي چې تر دې وړاندې هم په ګڼو هیوادوالو خوراکي او نغدي مرستې ویشلې دي.